د دې موضوع په تړاو د بس لپاره سره د سکایپ له لارې په ژوندۍ بڼه د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ صاحب راسره دی. اندړ صاحب ستړي مه شئ. روسیه او چین ولې د بګرام په هوایي اډه کې د امریکا حضور ته اندېښمن دي؟ د لوی خدای په نامه اغلې ګلسوم بهرام صاحب تاسو ته او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته سلامونه خپل نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم السلام. زه د یو افغان مسلمان او د پخواني پوځي په توګه ویلی سم چې البته زما ټول هیوادوال زما سره چې هغه خلک چې وطنپال دي او په دې وطن په دې خاورې سرونه ورکوي هغه د هیواد هره لویشت خاوره هېڅکله نه پرېږدي چې اجنبیان دلته یا ډیب ولري او یا هم یرغل وکړي او کوم هیوادونو چې په تیر تاریخ کې او په لنډ تاریخ کې یرغلونه کړي دي هغوی خوله ماتونکی ځواب لیدلی دی او دې خاورې شړلې دي. زه پوهېږم اغلې بهرام دلته په اروپا کې ډېر داسې افغانان شته چې خوشحالي کوي چې کله به امریکا بګرام نیسي او دلته بیا د اجنبیانو یرغلونه وي او افغان وژنه به وي او ځینې خلک به په واک کې. خو داسې نه ده. موږ د ښاغلي ټرمپ څرګندونې اورېدلې دي. دا یو خوب ده که چیرې دوی واقعا غواړي چې د افغانستان سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې سمې کړي د 20 کلو د دوی یرغل چې نږدې 1 میلیون افغانان شهیدان کړي دي او زموږ هیواد ورانکای ده زموږ خلک ډېر بد حالت کې پرېښي دي. دوی باید اول غرامت راکړي زموږ سره خپلې اړیکې سمې کړي موږ یو متوازن سیاست په مخ بیایو. زموږ لپاره ټول زبرځواکونه د سیمې او د نړۍ هیوادونه یو شانته دي. موږ د 50 کاله د جګړو ښکار شوي نور غواړو چې آرام ژوند وکړو. بګرام د افغانستان یو ستراتیژیکه نقطه ده. افغانستان ټول جیوپولیټیک او ستراتیژیک موقعیت کې پروت ده. بګرام د افغانانو لپاره د زړې ټوټې حیثیت لري. دا موږ نشو ویلی چې یوازې چین روسیه یا ایران یا نور هیوادونه به د امریکا دغې غوښتنې سره مخالفت کوي. هر افغان چې ځان ته د دې وطن بچی وایي مخالف ده او هېڅکله به پرېنږدي چې اجنبیان بیا دلته زموږ په سر باندې لوبې وکړي. د ټرمپ څرګندونې زه فکر کوم چې ډېرې تکتیکي برخې لري او دغه هیوادونه چې لکه چین او روسیه اوس چې وایي چې موږ مخالفت کوو دوی هم دوه مخې لوبې کوي. په حقیقت کې قصداً هم غواړي چې دا خبره ډېر راوتشوي او امریکا بیا راشي دوی د امریکا پښه بیا افغانستان ته راولي. دوی زموږ له غمه نه دي مړه. موږ د دوی غبرګونونو ته اهمیت نه ورکوو. زموږ لپاره په خپله دا ډېره مهمه ده چې موږ اجنبیان نه غواړي. دوی زموږ د هیواد او د هیواد د اوسني وضعیت په سر باندې خپل نړیوال رقابتونه مخکې نه وړي. اندړ صاحب د بګرام هوایي اډې د بیا فعالېدو امکان د سیمې پر امنیت په څه اغېز وکړي؟ زه مخالف یم. بګرام باید د افغانستان د اوسني حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره فعال سي. له دې نه باید موږ ښه ګټه واخلو او که چیرې داسې یو هیواد په راتلونکي پیدا کېږي زموږ سره ډیپلوماټیکې اړیکې استخباراتي اړیکې سموي هغه په دې شرط چې زموږ د هیواد په بیا رغونه کې همداسې په خپل فابریک راولي او خپل دلته هغه د بیا رغونې مرستې له موږ سره وکړي. موږ کولی شو چې دوی ته یو ډیپلوماټیکې برخه کې ځایونه ورکړو او دوی خپل هغه کومه ډیپلوماسي چې ده په مخې بوځي. خو داسې نشي کېدی چې دلته به نظامي پایګاه وي او دغه هوایي ډګر به دوی د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي. دا خو د افغانستان لپاره او د افغانستان خلکو لپاره د منلو وړ نه ده ځکه دا په خپله اشغال ده. که دوی یوه پایګاهي او که ټول افغانستان کې پایګاهي ولري دا د اشغال معنا لري چې افغانان د اشغال سره کلک مخالفت کوي. او ستاسو په د خبرو په سریزه کې ما واورېدل چې د زابل ولایت قومندان هم خپل مخالفت ښودلی ده. زما په هر افغان د زابل ولایت د قومندان په فکر کې ده او همداسې سوچ کوي چې موږ اجنبیان شړلي دي موږ قرباني ورکړي دي او بیا نه پرېږدي چې دلته بهرنیان زموږ هیواد ته راشي او که راځي هم هغه په نورو برخو کې مهرباني راشي چې دلته زموږ سره همکاري وکړي خپلې قونسلګرۍ خپل سفارتونه دې بیا خلاص.
اندر صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه آیا په نږدې راتلونکي کې به د سفارتونو تر کچې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې ورغوي؟ زما پان دا نه یوازې چې د افغانانو په ګټه د افغانستان په ګټه ده، د امریکا او د سیمې نړۍ په ګټه ده، ځکه موږ د امریکا سره 20 کاله جګړه کړې ده او د ستونزې چې اوس کومې پیښې دي موږ په تحریمونو کې زموږ سره نړیوال دوه مخې لوبې کوي، دا ټول د امریکا هغه اغیز ده چې په دې ځینو هیوادونو باندې ده. کله چې په روسیه اغیز نه درلود څنګه موږ روسیه په رسمیت وپېژنلو، خپل سفارت خلاص کړ، نو امریکا یې مهرباني وکړي خپل سفارت خلاص کړي. دوی لکه څنګه چې په جاپان باندې اتم بم وکړو، اوس ډېر ښه ستراتیژیک ملګري دي، دوستي سره کوي، اقتصادي اړیکې سره لري. موږ هم له دوی سره داسې اړیکې غواړو، خو د زور ویل د زور خبرې دوی باید پوه سي چې دوی غاښ متنونکي ځواب لیدلی ده، بیا د موږ سره زور ازمایي کوي. او اوس موږ په داسې حالت کې لکه پخوا هم چې کله چې دلته روسانو یرغل کړی و، امریکایانو نورو غربي هیوادو مرستې کولې، او که چیرې دوی په زور سره داسې یو فکر لري او راځي، زه باور لرم چې افغانان په څنګ کې نور زبرځواکونه لکه چین، روسیه، هند، ایران دوی هم کولی شي موږ سره مرستې وکړي. دا په دې معنی چې امریکا غواړي په سولیزه توګه د افغانانو سره مخکې رانشي او غرامت ونه کړي، بلکې د زور په لارې، او دا په دې معنی چې دوی په سیمه کې بیا جګړه غواړي او نړیوال به هیڅکله دې ته حاضر نشي. د خپل د ټرمپ په هغه وینا کې چې په خپل تعریف کې وکړله، دی غواړي چې د سولې سمبول سي او جګړې ختمې کړي. دغه کړنه معنا دی چې جګړې منځته راولي. نو افغانان هم له جګړو ستړي دي، نړیوال هم باید پوه سي چې داسې نشي کېدای چې زموږ ګران هیواد تل د دوی د نیابتي جګړو ډګر وي. ډېره مننه اندر صاحب ستاسو له معلومات څخه. کور ودان.